وزې په ځای باندې د ښځو حقونه او د ښځو حقونه دغه به یو سامان لګي ورنه منګه ډېر حقوق ښځو له ورکړي که دغه مغرب والا او دغه تصور والا کم دا وي ویا د الله د نبي سنتو کې او په حدیثو او بدغه شانته په قرآن کې ډېر حقوق ښځو ته میلاو دی تاسو څومره وګورئ ما ښځو ته حق ورکړی قلاره مو کېنولې د خاوند مولا نان نفقه مقرر کړي دی راځي وي ځان یې په خپله ګټي دا ولته حق ورکړي که منګې ولو من ښځې له حق ورکوو چې په پرده کې به اوسېږي کور کې ځکه بې پردګي په حاشي خورئ او چې بې پرده شي نو ډېر واقعات داسې دي چې هغه د بې پردګۍ د وجې نه د ښځو سره راغلي هغې باندې ظلم شوی دی د وجې نه چې پرده نه کړي نو اوس څه ویوه چې موږ له حق ورکوو که ته یې ورله ورکړي اوس دی به حق د ښځې څه ته وایي نو حقوق د ښځو اسلام ډېر ورکړي او په څه کې نه دی تعلیمي حق اسلام ورکړی ولې په پرده کې تعلیم چې سړی په بې پردګۍ باندې پابندي ولګوي ولې په پرده کې تعلیم نه کېږي پرده کې هم تعلیم کېږي خو چې بې پردګۍ کې غواړي غضب داري زمون خلک چې تعلیم دنیوي تعلیم هم حاصلوي مغربي پوزیشن ورته کوي بس هلکه هغه ته کوټ پتلون اچولی تایي ورته ځوړنده کلي غاړې ته او په هغه سټایل باندې په چپه باندې رواني او هلته هم چې څه بس سرمایې کمې او فلان او فلان هلکه دا تعلیم ولې په اسلامي طریقه باندې نه کېږي دا تعلیم په دې طریقه باندې کېږي ته دې صحیح په درانه جامه کې لاړ شي اسلامي جامه کې او په ځای د دې باندې چې ته چېرته د ټایي واچې د مغرب ته اسلامي کلچر وایي نه خپلې پټکې په سر کا او ښه مزیدار ده رومیل را واچوه او ښه مزیدار ده په ځای د دې باندې ته بچه په لاړ شي په ښي طرف ځه په ځای د دې باندې ته وایي سرمایې کمې السلام علیکم یو په دې طریقه باندې تعلیم ولې په دې طریقه نه حاصلي نور هم پکې ډېرې خوبیانې نشته چې هغه دا خلک ورسره هغه طریقه باندې څه چلېږي هلکه قصه نه غونډه دی ورانه کړي د هغو مقصود دومره تعلیم نه دی څومره چې دغه بېحیایي ده که بېحیایي مه کوه او بیا چې دې په پروګراماتو کې کوم قصې هغه د مغرب خلک کوي هغه دا هم پکې کوي لکه په دې پروګرام کې ته دغه د مغرب قصې څه لکې اسلامي ترتیب باندې د پروګرام جوړ کړه تعلیم خو په اسلامي جامه کې حاصلې دی شم دغه د سکول تعلیم بدی او دغه د دنیوي تعلیم بدی د اسلامي جامه کې په خاصه طریقه باندې کې دې شي نو دې ته کې څه ضرورت شو خود دا قوان سیستم ران کړي ټول سوچ ولا دا طرف ته واړي دا په دې طریقه دی تاسو ګورئ چې کله کرکټین کرکټ کوي نو صحیح دا هغه څوک به مسلمانان نه کافران به هغه بچرته میچونه کړي نو هغه چې چا ټوپې سري نو بال وکړي وي ته خو مسلمان یې ته دا گیم ولې اسلامي طرف ته نه راړي قصه دا قرانه کړي نه کې گیم ته ورزش کې گیم کې بس هغه صاحب ولنفسك عليك حق صحیح خپل ورزش هم کوه خدا کفری طریقې خو به ما کوه تب کې اوسې انګریزي طریقې کفری طریقې کې دې تب کې ضرورت سره ده چې په ارڅ کې چې مونږه د هغه اسلامي شکل هم هغه شی اغستلې خو مونږ له خامخا مغربي شکل ورکړو دې کې سورانه و نور دا تعلیم دې زمونږ ته ښه ضرورت مونږ ضرورت لرو دې چې خپل ماشين جوړ کړو روسیانه استعمال خپل جوړ مونږ ضرورت دې ته لرو چې مونږ خپل جازونه جوړ کړو مونږ د پلانې او پلان نه جاز نه اخلو خپل ته مونږ ضرورت لرو مونږ دې آلته د کبرې کې مونږ مهارت حاصل کوو مونږ مسلمانانو ټول دنیا با زمونږ نه ویریږي خو پر اسلامي جامه کې حاصل کړه مونږ ورته تزان کافر کړي ای تعلیم مونږ کوو زه طرف سره مونږ نال ته ایمان هم تلې د صحت تک ځکه مونږ غټول کلچر پیدا وکړ کدا غو دامه کوا ته خپل کوا
چې ته په دغه تعلیمات کې خپل کلچر او اسلامي دایره کې دنه تعلیم حاصل کې هغه د زنانو تعلیم او هغه د مالکان تعلیم نو بس تعلیم وسنا روان زه ذمہدار یادوم نو ول زبو توس انګریزي جامع و دام یو تعلیم دی د ذمہداري یادول یو تعلیم دی یو هنر دی یو تعلیم دی دغه په هاوی نقشان طریقان ته چې د بل څه په باره کې ته دغه تعلیم حاصله د انجینرینګ په باره کې حاصله دا خو یو څه جوړول او د سيزون سره تعلق ساتي نو ولې ته ورته کفري جامع غوندي ته ورته د سي به حیا جامع غوندي ستانه کې حیا لاړ شي مثال یم کنه ته بټای لګي ټای خو د صلیب نشان صلیبیان وغاټه نه کړه دا خصوصي نه خداوي او شعار دا وی دي کبه نور شیزونه کې څنګه بیا هم درانه جامه استعمال کړي کوټ پتلون ځاوندم د دې پسې دا اگر کله دا په اباحت یا جواز ادمه جواز خبره نه کوم خو د دې پسې خنه دا چې درانه جامه خلک وو هر کله چې خپل کلچر کم قوم پرې خېره داغي هغه پوزیشن لاندې راغلی هغه بار نه لیدلی هغه پکا تر روان او څو پورې چې د خپل کلچر سره ارزه تزي هغه خلک پورته تاسو ګورئ ته افغانستان والا د ډېر قومونو په نسبت باندې مخ روان ولی سچوک کې انګريزي کې ونوم وای دای قانون پښتو کې جوړای یو شی دنیا ته نه راشي انګريزانو له نوم کې دای کوشش تا کوي د پښتو کې نوم تبديل شي پښتو کې ورته وای هغه د انګريزي نمونه ورته نه وای زمون پرې ټول انګريزي چلی ټول انګريزي چلی هلیکاپټر منګوي دا د انګريزي هغه ورته الوته کول پښتو ته راغلو دلته موږ هسپتال او غیر وتونه موږ هم ځان ته پښتانه یو خو موږ مخکې نشو تللی څو پار کې چې موږ دا پکړه دي جواب باندې ډېر هغه چې کوم ځای ته ځي کباراني ملکونو ته ځي او ارس ملک ته ځي هغه ځان سره پټکي صادر خضرانه جامه ارزه کې ښه قدر ده چاره او شړل چې نه تازه زمنګ ده نه بلکې لایق قدر کوي خلق باندې هیبت او روح راولي ناشنا او تخکاری ته یمن والام دا شان دا هم خپل جامه ده د عمان والام کوم د خپل ترتیب خو چې مونږ یو عرب هم خپل کوي نو خو د میس مرکزي غونډه سیستم هم شروع کړي نیم انګریزي نیم اردو او اردو لفظ معنا دا و چې لشکري زبان دا دغه ار جبه لا اوس د پښتون هم دا شامل ساز کړي اشعار هم ساز کړي هغه انګلیش هم موږ را دان نه کړي عربي مو پکې را فارسی مو پکې سره دان نه کړي سم په اردو را دان نه کړي واسه او شی هم ساز کړي په پوی ګم نه دې سونه دای چې موږ داغه په پښتو کې نوم هم نه پیژنې ته پښتو کې څه موږ په دې نه کامیابی وکړو چې موږ په مغرب پورې لاړ شو من به حاله کامیاب شو د خپل جامه کې تعلیم حاصل د خپل جامه کې قران حدیث هم زمنګ سي د خپل جامه کې زمنګ سره دا پوهاوی هم چیرې پلانې چې څنګه جوړي گاړه بڅنګ من سازو پلانې بڅنګ سازو دا سيزونه هم زمنګ سي بیا موږ مخکېزو نو دا خبره د خلکو چیرې د خزو حق اسلام کې نشته دا غلط د